د غم، اندېښنو، ذهني فشارونو له منځه وړونکې دعا. غم هر هغه حالت یا قضیې ته ویل کېږي چې انسان یې له چاپېرولو یا حلولو عاجز وي او الله تعالی یې درنه لرې کوي. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ژباړه: نشته بل خدای مګر ته یې، پاک د ستا ذات، بېشکه ما لنډون کړی و یا ما تېروتنه کړې وه. همدا چې یونس علیه السلام دا دعا وکړه، الله تعالی سملاسي ومنله او ځواب یې ورکړ. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجي المؤمنین. ژباړه: هله نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو وژغوره، په دغه شان موږ مؤمنان هم ژغورو. د آیت وروستۍ برخې ته مو پام شو، وکذلک ننجي المؤمنین، یعنی که تاسې هم دا دعا وکړئ، الله تعالی مو د یونس علیه السلام په شان له غمه ژغوري. کله چې غمجن او پریشان وئ، الله تعالی ته په همدې دعا پناه وړئ، ځکه غم له الله تعالی پرته بل څوک درنه نشي لرې کولی، او دا هغه دعا ده چې ژر تر ژره قبلیږي.